د اسد 40مه چې د هیواد د فتح له ورځې سره برابره ده، نن د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو عمومي ریاست ګډو ځانګړو ځواکونو د غزمې پر مهال د اسلامي امارت د بریا 15مه کلیزه خلکو ته په شور او خوښۍ سره مبارکي وویله. هغه که خارجي دښمنان دي، هغه که په هر نامه باندې دي، که په نامه د مسلمان باندې وي، که په نامه د کافر باندې وي، که په هر نامه باندې وي چې د اسلامي نظام امنیت اخلالوي، د اسلامي نظام په مقابل کې څوک راپورته کیږي، دغه افغانستان د مسلمان مجاهد ملت نه امنیت اخلي، امنیت اخلالوي. دغه درې ګونې امنیتي ځواکونه الحمدلله داسې ورته ولاړ دي لکه څرنګه چې نیمه نړۍ اشغالګره نړۍ خم کړله، هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې هغه د بیا دغه اسلامي نظام تر سوال لاندې راولي. دا پیغام دی چې موږ به همیشه د خپل وطن څخه دفاع کوو او د دوی دا شوم پلانونو ته به هیڅ وخت اجازه ورنکړو چې زموږ په امنیت کې اخلال راولي او زموږ په وطن کې بربادي بیا جوړه شي او بیا جنګ رامنځته شي. د اسلامي امارت مجاهدینو دغه ورځ د افغانستان په تاریخ او تقویم کې یو مهمه او تاریخي ورځ وبلله او د افغانستان د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ټینګښت ډاډ ورکړ. د سترې ازادۍ مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایو، هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د افغانستان امنیت خراب کړي. هر وخت شپې ورځې موږ تیار یو د خپل سر نه تیر یو. ټولو هیوادوالو ته دغه لوی مبارکي د ازادۍ وایم او ان شاء الله موږ د خپل سر نه ورته تیرو د هیوادوالو ته او ساتو وطن ساتو، ټول هیوادوالو ته ان شاء الله د امنیت ډاډ ورکوو. له بلې خوا د هیواد یو شمېر اوسیدونکو د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ د 15مې کلیزې هرکلی وکړ او د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. ډیر خوشاله ځکه چې دا د کفارو او د ناټو د ماتې ورځ ده او د افغانستان کې د کفارو د اشغال او د هغو د خاتمې ورځ ده. نو ډیر خوشاله الحمدلله اسلامي نظام اسلامي امارت دی زیات خوشاله چې خپل د ولس سره په یو ځای کې په یو داسې امن او فضا کې ژوند کو. خیلی خوش هستیم که از حکومت از دولت بعد گل آزادی آمد، دوزی همه چیز گم شده که آرام میگردید. 24 اسد برابر است با د اسد 40مه د اسلامي امارت د مجاهدینو د بریا په افغانستان کې د امریکا او د هغو د متحدینو د اشغال د ماتې له 15مې کلیزې سره برابره ده. مجاهدینو له 20 کلونو مبارزې او سرښندنو وروسته په افغانستان کې امریکا او د هغه متحدین مات کړل او بریا ته ورسېدل. دا ورځ هر کال د اماراتي ادارو او د هیواد د وګړو لخوا نمانځل کیږي. محمد قاسم فرهمند، ملی نیوز، کابل.